هغوی سبزي او پی اټۍ نه په ګوتو کې راوړي څوک چې په پلان نیکه یادېږي زمیندار خلک بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. زه ټولو راغلو مېلمنو ته د زړه له کومې نه هرکلی وایم، خصوصا د باسم صاحب دي، نور مېلمانه اندیس صاحب دي، د مردان چې کوم مېلمانه دي، د بهر نه کوم ملګري راغلي دي، د ټولو د زړه له کومې هرکلی وایم. زه به یو څو شعره د 3 شعره به راته غزل نه مخکې ووایم. چا د پاره چې د مینې حد نه تېر یم، چا د پاره چې د مینې حد نه تېر یم، دعاګانو کې اکثر هغه نه هېر یم. ته په ما باندې څه بل ګمان ونه کړې، پوهه شوې زه د عشق په زورو زیر یم. یو ساعت له چې له زړه مې بهر نه دی، زه د هغه یار د زلفو دام کې ګیر یم. یو ساعت له چې له زړه مې بهر نه دی، زه د هغه یار د زلفو دام کې ګیر یم. غزل مطلب دی ما ته د شک په نظر ګوري د دې هار خلک، ما ته د شک په نظر ګوري د دې هار خلک، په هر قدم مې لټوي په هر لار خلک. د مجبورۍ سیلې په مخ دې راهستې داسې، په زړه غمجن ویلي هېڅ نشي ناچار خلک. مننه جي مننه. د مجبورۍ سیلې په مخ دې راهستې داسې، په زړه غمجن ویلي هېڅ نشي ناچار خلک. ورپسې میاندو یې د سترګو نظرونه بیلل، ورپسې میاندو یې د سترګو نظرونه بیلل، کور ته راستون نه شول وتلي په سهار خلک. مننه جي. هغوی سبزي او پی اټۍ نه په ګوتو کې راوړي، هغوی سبزي او پی اټۍ نه په ګوتو کې راوړي څوک چې په پلان نیکه یادېږي زمیندار خلک. مننه جي. هغوی سبزي او پی اټۍ نه په ګوتو کې راوړي څوک چې په پلان نیکه یادېږي زمیندار خلک. د لیونو سره محفل کې ځکه ناسته کوي، په لیونو کې زره کولي د لوښیار خلک. مننه جي ستاسو ټولو مننه.